بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې او احترامات د دودزی اپیشل لپاره دا یو څو شیرونه تاسو ټولو ملګرو ته ډالې. دا یو کته ده د ړندو په شان مزل کو روان یو، د ړندو په شان مزل کو روان یو، د ژوند لارو ته سبل شانته حیران یو. ستا د حسن کرامات رانه چاپیر دي، ستا د حسن کرامات رانه چاپیر دي، ستا د حسن په جلوو کې بندیوان یو. دا د غزل څخه شیرونه دي چې سبیمانه شان زندگی کوما، سبیمانه شان زندگی کوما، ظلم به حد په زړګي کوما، د نفرت دور کې شعر لیکما، د نفرت دور کې شعر لیکما، د خپل احساس ترجمانی کوما. لا خو جمدې يم لا خو مړ نه یم، لا خو جمدې يم لا خو مړ نه یم، لا د غم سره یاری کوما. ډیر په هنر ډیر په احتیاط لګیا یم، ډیر په هنر ډیر په احتیاط لګیا یم، ستا په تصویر کې ګلکاری کوما. د حیرانتیا خبره نه ده ګینې، د حیرانتیا خبره نه ده ګینې، په آزادۍ کې غلامی کوما. د بدګمانه خار کې ژوند تیروم، د بدګمانه خار کې ژوند تیروم، په هر سړی بدګمانی کوما. د کویکاب په خاپیرې مین یم، د کویکاب په خاپیرې مین یم، چې لو باسما پیری کوما. د یار د حسن د ګلبن خالدا، د یار د حسن د ګلبن خالدا، بوراګان شړم مالیاری کوما. ډیره مننه. په اخره کې دغه یو کته چې دا زګه هر سړی زمانه مخ کې درومي، دا زګه هر سړی زمانه مخ کې درومي، زما د تخیل وزر لنډ شوي باچا. ته څه خبرې سیب چې مونږ کم په روان یو، ته څه خبرې سیب چې مونږ کم په روان یو، د قام پښتنې پیغلې می بربند شوي باچا. ډیره مننه. ته څه خبرې سیب چې مونږ کم په روان یو، د قام پښتنې پیغلې می بربند شوي باچا. ډیره مننه.